السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضې ښځې سر زاید ویښتان دا بیا سوځي، دا د شریعت له نظره څخه څنګه ده؟ محترمه فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 358 الباب التاسع عشره هغه وایي چې مستحب طریقه دا ده چې که نوکان وي او که د سر وریښتان وي هغه پټ کړول شي، لیکن په کچرو په مرداریو کې دې نه اچوي، ځکه د هغه څخه امراض و مرضونه پیدا کېږي. نو 4 شیان دي وایي سړی پټوي، هغه نوکان دي، ویښتان دي او هغه ټوکره چې ښځې استعمالوي د حیض په وخت کې چې کرسف ورته وایي، او دغه رنګه د انسان وینه دا باید سړی پټ کړي. نو که د پټېدلو ځای نه وي او بازارونه چې پټ پټېدلو ځای نه وي کې پکښې او دوی پر دې باندې بیریږي چې نو دغه ویښتان نو کوڅو ته وځي او بیا یې ساحرین جادوګرانو لاسته نسي ورکړي، نو بیا کې وسوځي څه مشکل نه لري، خو اولا او ادب و مستحب طریقه دا ده چې پټ کړول شي. نو که د پټېدن ځای نه وي هغه بازار وي نو بیا دې وباسي داسې یو سارا کې دې پټ کړي، خو لیکن تر حده پورې کوشش وکړي چې پټ کړول شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.